حسن ګل او تاسو ګورئ لیو ټیکنالوژي. که تاسو فیسبوک استعمالوئ نو ستاسو فیسبوک څخه په خپله لایک او کمنټ کیږي، نو تاسو سوچ کوئ چې زما فیسبوک هیک شوی دی یا څوک ستاسو د بې اجازې فیسبوک استعمالوي. نو که تاسو غواړئ چې فیسبوک مو محفوظ او اوسي، تاسو بې اجازې استعمال نه کړئ، نو په دې ویډیو کې ډېر مهم د فیسبوک سیټینګ درښیم. که تاسو غواړئ چې پوه شئ نو ویډیو تر اخر پورې وګورئ. ورځو د فیسبوک پر لور. که فیسبوک ته راغلئ نو دا درې ټکي باندې به کلیک کړئ، را به شئ سیټینګ ته. اوس په فیسبوک کې نوی شوی یم، دا سیټینګ چې راغلی سیټینګ ته زما نیټ لږ کمزوری ده. سیټینګ چې راغلی سیکیورټي اینډ لاګین باندې به کلیک کړئ. دې باندې چې لاګین کړم نو لیک به کته راسي، خو به ګورئ چې یوز انټو فیچرز دې باندې به کلیک کړئ. نو چې دې باندې مې کلیک نو را به شي دلته سلیکټ سیکیورټي موډ، نو کوم موډ کې غواړئ نو تاسو به کلیک کړئ ټیکسټ میسیج SMS باندې به کلیک کړئ او کنټینیو به کړئ. نو دلته چې راغله دلته به نمبر ورکړئ، نمبر مو چې ورکړئ نو کنټینیو به کړئ. نو دلته به انټر د 6 ډیجټ کوډ به ورکړئ 903838. نو دلته به 903838 کوډ مو چې ورکړو ډن کنټینیو به کړئ. نو بس خلاص وکړ. نو دا ویډیو ستاسو فیسبوک بیخي څه نه خلاصول، تاسو بې اجازې تاسو غواړئ په بل خپل فیسبوک خلاص کړئ نو یو ستاسو نمبر ته کوم نمبر هم چې دلته ورکړی دی ته به شپږ عدده کوډ راځي، دا چې کله کنفرم کړئ نو تاسو بل موبایل کې خپل فیسبوک آی ډي خلاص کړئ. نو دا ویډیو که تاسو ویډیو خوښه شوي نو چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن باندې Tell me why